السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. په اکسل پروګرام کې که چیرې داسې یو حالت ته ضرورت شي چې دلته نومونه وي او دلته تخلصونه وي او غواړو چې په دغه خانه کې یعنې نومونه او تخلصونه دواړه یو ځای نوشته شي، نو د کنکټینیټ فورمول نه به استفاده کوو. نوشته به کوم مساوي کنکټینیټ. دلته ګوره نقل موږ ته راکړه، بس دا به ډبل کلیک کړئ، ورته وایي چې دا خانه کامه او دا خانه قوس بسته انټر. ګورئ محمد ویس وحیدي نوشته شه. دا غواړو چې په دې نورو هم تطبیق شي. د مثبت ځای نه به دلته کلیک کړو او کش به یې کړو په دې نورو خانو. ګورئ نوشته شه. اوس دلته یو بل مشکل پیدا شه چې محمد ویس وحیدي د دې ترمنځ یو فاصله یو خالیګار رانغله ده. ګورئ یو ځای نوشته شو. د دې په خاطر دلته به بیرته کلیک کړئ. دلته به د دغه خانې نه مخکې دغه کامې نه وروسته داسې به ډبل کوټ ورکړئ، داسې بیا به داسې یو علامه ورکړئ، ډاش به ورکړئ، بیا به ډبل کوټ ورکړئ داسې، او بیا به هم بیا کما ورکړئ، بیرته به دلته انټر کړئ. ګورئ محمد ویس وحیدي ترمنځ داسې یو فاصله راغله. غواړئ چې په دې نور هم تطبیق شي، د مثبت ځای نه به داسې کلیک کړئ، داسې به یې کش کړئ. نو د همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.